میوه منې ملګرو امید لرم چې جوړ و روغ خوښ او خوشحاله به یاست په دا ژوي کې چې وخت ښه په خیر درباندې تېرېږي. ملګرو موږ په دغه نننۍ ویډیو کې په دغه اړه تاسو ته معلومات درکوو چې موږ تاسو څنګه کولی شو خپل د واتساپ بند سوي ګروپان چې کله موږ تاسو واتساپ اوس زما ګروپ دی د واتساپ د ادارې لخوا دوه ځلې بند سوی دی. زه اوس تاسو ته درښیم دا زما دوه ګروپان بند سوي دي، یو زما دی یو د یو بل نفر دی. دغه ګروپ چې دی زما دی او دغه بل ګروپ هم بند سوی دی، دا د بل ملګري دی، نه پوهېږم چې د کومې ولې. نو کله چې موږ تاسو پر واتساپ کلیک وکړو واتساپ دلته موږ تاسو ته دا راپورته کوي چې دا ګروپ کار نه کوي نور. نو موږ تاسو به څنګه کولی شو چې دغه خپل بند سوي ګروپان په کومه طریقه باندې راخلاص کړو. نو ویډیو وګورئ او در ملګرو پرې شیر کړئ، چینل خامخا در سره فالو کړئ، ځکه چې موږ هڅه کوو هر وخت چې ښه ښایسته ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو، چینل ته یې پورته کړو. نو دا خامخا ویډیو در سره لایک کړئ، یو کومنټ او په چینل فالو کړئ چې ویډیو مو خوښ شول ومو کتل. او ډېره خوندوره طریقه ده، انشاءالله ستاسې ګروپان به په 10 ساعته څه در 12 ساعته پورې په ضمانت خلاصېږي. زما دغه ګروپ چې تاسې وینئ دغه دویم ځلې دی چې د ادارې واتساپ د ادارې لخوا بندېږي. نو همدا طریقه درته ښیم او یوه طریقه بله چې موږ تاسې څنګه کولی شو خپل بلاک سوي نمبرونه خلاص کړو، هغه هم ډېر په اسانه سره. جیمیلونه په هر ټلیفون کې شته. نو راځه ملګرو د لمبره یې پیل کړو، پر ګروپ یې خلاصوو. اوس ملګرو زه تاسو ته بله یادوري کوم چې تاسو که غواړئ چې دا خپل نمبرونه وارڅه خلاص کړئ، د دې ریپورټونه چې دي زما واتساپ کانال او ټلګرام چینل کې شته، ما درته پورته کړي دي. راځه ملګرو اوس دا زما د ټلګرام چینل دی. دغه ریپورټ چې تاسو وینئ دا د نمبر د خلاصولو لپاره دی. دغه چې تاسو وینئ دغه ریپورټ چې دی دا د نمبر د خلاصولو دی. نو موږ تاسې اوس څنګه کولی شو چې نمبر دغه چې مو کله کاپي کړئ دا ریپورټ مو کاپي کړئ، نو په دغه لاندې ځای خانه کې وي دلته به تاسې خپل نمبر دا صفرونه به جنې ایسته کړئ، خپل نمبر به پکښې ور اضافه کړئ، ور وابستوئ. نو د جیمیل له طریقه څخه ستاسې نمبر به تاسې ته خلاص شي. څنګه کوو زه دغه ریپورټ کاپي کوم. نو اوس غواړم تاسې د طریقه در وښیم. راځم زما یو جیمیل ته. کله چې جیمیل ته رالاست نو دغسې به تاسو ته یو جیمیل یو خامخا یو څه راغلي، یا دغه هر یو چې تاسو ته جیمیل کې وه یا د جیمیل د ادارې لخوا لکه دغه، نو په دغه باندې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړئ نو راباسئ پر دغه خانه به کلیک وکړئ. پر دغه خانه به دلته دا ځای باندې کلیک وکړئ، دا غشي غوندې نښان چې کله چې مو دلته کلیک وکړئ نو ملګرو اوس دلته موږ تاسې هغه کوم ریپورټ چې یعنې را کاپي کړي هغه به موږ تاسې دلته په دغه ځای کې دلې ورته استوو، ورته پیسټ کوو. بیا چې ور وایستوو نو زه اوس دلته کلیک کوم. کله چې مو پر جاري کردن باندې کلیک وکړئ نو دلته ستاسې هغه ریپورټ چې دی هغه دلې پاته شو. نو دلته به ملګرو په دا ځایګي کې چې تاسې دغه صفرونه د ضرب علامې وینئ په دا ځایګي کې، نو ملګرو دا به ګردې پاکې کړئ. دغه علامې به تاسې ګردې را پاکې کړئ. د دا ځایګي ده دلته به تاسې خپل نمبر در دا ځایګي پرې ورکړئ، در دا درونې وي پرې. کله چې مو نمبر ورکړئ ګوره داسې اوس مثال زه خپل نمبر دلته لیکم، له صفرو پر ځای باندې یو نمبر دغسې نمبر لیکم. دا غواړم چې خراب کړمه. نو اوس خراب مې کړئ. ګوره دا ګرده دا صفرونه بیا خراب کړئ. د دې درونې وي شاته به دلته به خپل نمبر ولیکئ. نمبر به شروع کړئ چې مثال درونې وي مو شاته نمبر شروع کړئ، ټوله نمبر به ورته ولیکئ. کله چې مو نمبر ورته ولیکئ نو نمبر چې مو ورته ولیکئ پر دغه به کلیک وکړئ. دغسې به ملګرو خپل نمبر ورته ولیکئ. کله چې مو نمبر ورته ولیکئ نو پر دغه ځای به کلیک واخلئ. پر دغه غشي نښان به کلیک واخلئ. ستاسې ریپورټ ځي د واتساپ ادارې ته، ستاسې نمبر به په 10-12 ساعتونو کې خامخا ستاسې د واتساپ بلاک سوی نمبر تاسې ته خلاص. او دغه ریپورټ چې دی زما واتساپ کانال ټلګرام چینل کې به خامخا موجود وي. که کوم ملګري سره نه وو کولی شي چې بیا زموږ سره رابطه وکړي، ټلګرام چینل کې زموږ د
البته چې زموږ د ګروپ مخ خلاص دی، هلته تاسې کولی سئ چې میسج وکړئ، خامخا در ما یا کوم بل ملګری به جواب درکړي. نو راځه ملګرو دا طریقه خو داسې وله. اوس موږ تاسې څنګه کولی شئ خپل وټساپ بند سوي ګروپان خلاص کړو. نو زه اوس خپل د وټساپ بند سوی ګروپ راخلاصوم. راځم دا خپل وټساپ ته. کله چې مو وټساپ ته رالاست نو پر هغه ګروپ به کلیک وکړئ، کوم ګروپ چې بند سوی وي ستاسې د وټساپ له ادارې له خوا څخه، پر هغه ګروپ به کلیک وکړئ. هغه ګروپ ته به تاسې ورسئ، لکه دغه ګروپ ته. زه اوس رالم، دا زما ګروپ دی خپله بند سوی. نو پر دغه ځای به کلیک وکړئ ملګرو. په دغه پیشنهادي وټساپ پر دغه به کلیک وکړئ. کله چې مو کله کلیک وکړئ، هغه ریپورټ به اوس زه د ټلګرام چینله څخه راکاپي کړم. خو د لمبرو دغه کوچنک ریپورټ چې دی، دغه ریپورټ به تاسې له د دې ځای څخه کاپي کړئ. کله چې مو کاپي کړئ، پر کاپي به ګوته ونیسئ، همدغه نښان ته به دلته به ورسئ، دغه ځای ته. دا به چې مو کله ورولو ستاسې سره دا بالکل کاپي سو، محفوظ سو. اوس مې نو دلته راو، په دا ځای کې به کلیک پر وکړئ، پر جاري کردن به کلیک وکړئ. اوس به د دغه ګروپ جیمیل تاسې راواخلئ، په دغه ځای کې به دلته ورته ولیکئ. دا به جیمیل به هم ورسره یو ځای کړئ. اوس زه خپل د ګروپ جیمیل اخلم، خپل بل وټساپ ته راځم. کله چې وټساپ ته رالم، ګوره دلته ملګرو باندې کوښښ کوئ پر یو دوه درو لمبرو باندې ورته واستوئ، ستاسې ګروپ ستاسې ته 100% خلاص. نو دا دی ملګرو، ما دغه جیمیل را ایمیل البته لینک را کاپي کړئ. اوس غواړم چې ورته واستوم. دلته به ګوته پر ګیر کړئ. کله چې مو ګوته پر ګیر کړه، بېرته به راسئ ښکته. دلته چې مو کله پر جاري کردن به کلیک وکړئ، راځئ ملګرو دلته به پر دا ځای کې کلیک وکړئ. پر دغه ځای به کلیک وکړئ. دا ستاسې بعد زما ټلیفون ژبه عربي ده، پر دغه به کلیک وکړئ. اوس د پیغام چې دی د وټساپ ادارې ته د ورکړلو په حالت کې دی. بیا به هم پر دغه د ارسال پیش پشتیبانی وټساپ، پر دغه به بیا بېرته کلیک وکړئ. نو اوس موږ دا زموږ شکایت چې دی د وټساپ ادارې ته رسیږي. بالکل دا دی ملګرو، زموږ ستاسې د وټساپ کوم مشکل چې و، موږ تاسې دا دلته د وټساپ ادارې ته واستوئ. نو کوښښ وکړئ بیا هم دغه ریپورټ د نه به دې لپاره بیا را کاپي کړئ. کله چې مو را کاپي کړئ، بیا بېرته دوی ته واستوئ چې دوی خپله بیا دا اوس بیا ما ورته واستوئ. نو زموږ د کوم ګروپ چې دی، دا به موږ ته په خپله په 10 ساعته کې، زه در 12 ساعته پورې خلاص شي. کوم ویډیو خوښه سوي د ملګرو سره شیر کړئ، در بلې دا ښایسته ویډیو پورې. البته چې یوټیوب چینل در سره فالو کړئ. ښه وخت مخ پر وړاندې ښه ژوند درته غواړو. په دعاوو کې مو یاد وساتئ. داسې ویډیو پر چې زه راځم، د الله په امان.